کېنا په سفر د دسی علماء خا د دسی علماء چې غیر مسلم وسره خواته کېناس چې لک مزل وکو پرېل کې لک مخه تلاړل هغه غیر مسلم ورته وي او دسماتي ته زمریل کې وی ټیک چې هغه او دسماتي ته ورغه وای کتل نو هغه لیټرینګ او ټټای چې د ریل هغه غنده دا غیر مسلم زر واپس را حسین احمدی مدنی رحمت الله ورته وری واپس را وی واشروم غندو بس د قضای حاجت مناسب نو حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ورته خط کینا حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ورپاسه کاغذونه رواغستل او پر ریل کې د ریل ټټای د غیر مسلم د پاره صفا کوي دا حسین احمد دا شیخ العرب والعجم بيد تویخه دا حسین احمدی مدنی بيد تویخه چې سړی ته د شیخ العرب والعجم لقب ملاویږي او تلس کاله په مدینه منوره کې ژوند تیرې عاجزۍ ته ګور مونږ خو د خدای په یو پن کې ماهر کین الله اکبر دا پلانې دی په پلانی پن کې پلانې دی پیجنم دا پلانې خدای دې مونږ کې عاجزي او انکساری پیدا دا خلق به پدی راضی ښا دا زما د تکبر نه متاثر کیږي ښا دا زما د فنون پړاول نه متاثر کیږي ښا دا به زما کردار ته ګوري دی به ما کې د پیغمبر سیرت سیکي دی به ما کې د پیغمبر سنت سیکي دی به ما کې د پیغمبر نقش ګوري الله به متاثر کیږي حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه واشروم صفا چروته غیر مسلم ته وی ورش واشروم صفا دی زتی وسروته لما ته ورشه هغه چې ورغه واشروم صفا او قضای حاجت یو کو واپس را چراغه اوس دیړه کې وای چې دا بسوکینه بس یو کسو جماله واشروم صفا کړ چې ریل سټیشن ته ورسېدو خلق کوزیدو وای کتل نو کته دنیا مخلوق ولاړ دی په سټیشن وای دا ست ولاړ دی وای دا په دې ټرین کې شیخ العرب والعجم حسین احمدی مدنی را روان دی دا غلیدو ته ولاړ دی چې مونږ دا مخ وینو مونږ به دا لاس وینو دا چهره به وینو چې د مدنی لقب ورته میلاو دی چې مونږ دیو وینو چې دیو وینو د ملاقات ته خلق ولاړ دی ټرین کې خلق حیران چې دا پکې کم یو دی دا شیخ العرب والعجم اخر کې نوم په حضرت ولګي چې هغه دا دی غیر مسلم چې ولیدو ورپاسې دو ورته وی حضرت تا ټټای نه د صفا کړي تا واشروم نه د صفا کړي تا زما سینه د کوپر نه صفا کړي د حضرت ستا پلاسو ایمان راوړم زبا اله د ټرین نه کوزیګم چې ستا پلاسو ایمان راوړم ښا دسی مشرانو هغه به دی ورځو کې جړل ښا وی حاجیان حج لتلی دي اوس په طواف کې اوس ډیر شي تلی دي حاجیان کنه ښا سروان دی اوس تلی دي الله اکبر سب تلی التب اوس طواف کوي ښا حرم شریف کې بدن نه 120 رحمت راوريږي چې سړې دن نشي ښا 60 رحمت په هغه کس راوریږي چې کم کس طواف کوي 40 په هغه چا وریږي چې څوک منځ کوي او 20 په هغه چا وریږي چې صرف د خدای کور ته ګوري ښه نه منځ کوي او نه طواف کوي او نه ذکر کوي بس ناسته د خدای کور دی او تور غلاب په لګېدلې دی هغه باندې د سترګې لګي او ناسته صرف اینی نو 20 رحمت په د پاسه راوریږي ښه دسی خولي زيونه دي نو چې دغه کور په یو کلی کې نو تباغه ته مکه مکرمه نه وای تباغه ته مکه معظمه نه وای او چې د امام الانبیاء مدفنی تباغه ته مدینه منوره نه وای چې هغه کې امام الانبیاء مدفن دي دا امام الانبیاء کله دي نو موږ ورته سوایو مدینه منوره او مکه مکرمه بچو دا د قران لومبه استاد په مقدس مکه نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی ان لکل شیء شرفا یتباہون به وان بهاء امتی وشرفها القرآن نبی علیہ السلام فرمائی د هر چا د پاره یو سیزی چې خلق ته فخر کوي سو کې په خاندان کوي سو کې په حسن کوي سو کې په مارکیټونو کې سو کې په تماکوانو کې بس قسمه قسم خلق دینو ښه دومره تماکو
می ولاړ دی ښا سو کوئی دومره مارکیټونه می دی ښا اب سوک چې فصل ته ګوري چې بیا سره خبرې نه کیږي نبی علیہ السلام فرمای خطا د فخر سیز مال نه دی حسن نه دی مارکیټونه نه دی جیدادونه نه دی وان بهاء امتی وشرفها القرآن زما د امت د فخر او د عزت نخ چې د القرآن هغه قرآن کریم دی زما امتا ساسو د شرافت نخ قرآن کریم دی دم عزت دی دم فخر دی دم اعزاز دی مونږ به فخر په قرآن کو ښا دا زمونږ عزت دی علماء اتفاق دی په مخ د ځمکه په موجوده دور کې هغه کتاب چې رب را لېږلی په هغه ژبه کې چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی په هغې کې محفوظ پروتي هغه په مخ د ځمکه صرف یو کتاب دی چې قرآن کریم دی الحمدلله که ځای مشاړ دی خیر دی که باران تناسم خیر دی که د سپر د لاندې ناسم خیر دی هغې کتاب تناسم چې کوم رب را لېږلی دی او په هغه ژبه کې را سره محفوظ دی چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی دی بس ماله دا پوره ده بچو په شوق قرآن وایي پلارانو بچیم په شوق مدرسې ته را لېږئ ښه دې بچو لم قرآن لاس کې ورکئ وایي زه بچیا نن به حافظ شي سبا به عالم شي نبی علیہ السلام فرمای من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه زم طلباء مخبکه گئی بعضی طلباوی کورون روان شي جمعی منځوکی دا بیکونه غستی تیلی غستی کپڑی ول کور سمی کړي غریب کله کور ته ګوري کله پټی ته ګوري کله د مازیګری ته ګوري خفه رواني مدرسې ته زم طالب مخه پکېګا موري مخه پکېګا پلار مخه پکېګا طالبا چې و نذیریږي ښا شاته به نذیریږي طالبا څوک په یونیورسټو ته رواني څوک په کالجونو ته رواني څوک په انګلند ته رواني څوک په یو کې ته رواني څوک په امریکې ته رواني په ایرپورټونو به رواني پین شټ به غوستي او تا یو خواره تیلی راغستی ده او را روان دی مور خفه ده طالب خفه دی من سلک طریقا یطلب فیه علما نبی علیہ السلام فرمای سوک چې روان شو په هغه لار چې په هغې کې دی د علم طلب کوي اولا کې دی ثانیه کې دی اعدادیه کې دی ثالثه کې دی رابعه کې دی خامسه کې دی دوره حدیث کې دی متوسطه کې دی نبی علیہ السلام فرمائی سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ دی اللہ روان کو پیولار دلارو د جنتنا طالبا د جنت پلار روانی طالبا د جنت لار دا دی تبا خبگان نوائی د جنت پیولار رب روان کڑے طالبا لار خطا نکی گورے خوا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزَلْ لِطَالِبِ الْعِلْم طالب مخپکے گا خلق د خلق استقبال کئی چی زمونگ د وزیر اعظم سے استقبال سو کئی قالین ورتخور کی وزیر اعظم سے توی د پیزار سر پی رازا نوے قالین ورتخور کڑی خوشحال شی وی دا زما استقبال لے د پیزار سر پا قالین را روانی اے طلباو خلق د خلق استقبال پا قالینون سر کئی او د طلباو استقبال رب العالمین د ملائکو پا وزرو سر کئی ختمی ستا د خپو دلاندی وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْم وی خوری کے ورطا وزری چی دا طالب جان خوشحالش چی دی خوشحالش اللہ تاسو خوشحالی خبچو مطمئن وسی پلارانو بچیم پس سمالار روان دی انشاءاللہ دا حسین احمدی مدنی او دا شیخ الہن او دا قاسم نانوتوی پلار روان دی انشاءاللہ
انشاءالله دی به سبا دا محراب سنبالی دا مصلی به سنبالی او دا پګړی به وخلی بابا ته به ورته غلی غلی ګوري مورې ته به کور کې تقریر اوري مورې ته به د طلباو د درس مجمع ویني پلارا دته به په سونو طلبا ناسي او دی به په یو مسند ناسي دی به په دې مبارک خله باندې د امام الانبیاء احادیث پڑھاوي ښا پلارا دا به د ډیره لویه ذخیره د اخرت مورې دا به د ډیره لویه سرمایه د اخرت مورې د امام شافعي مور را یاد کا چې خاوند مړ شو امام شافعي علم لولېګو کونډې مور اولېګو پلار نشتا یتیم بچې د مکی مکرمین مدینی منورې ته روان شو سورلی ورله بل چا ورکړله پلار روان دی سفر کوي مدینی منورې ته لاړ د امام مالک صاحب نه د احادیث در شروع کو هغه ورځ رالاله چې امام شافعي رحمت الله علیه رب العالمین امام شافعي جوړ کو او را روان دی او خلق مکه مکرمه کې استقبال ته ولاړ دی تحفی او تحایف دی او خان را روان دی په یو استقبال کې خلق را وتلې دی او مور را وتلې ده لر اپلا په یو غټه باندې ناسته د خپل بچی انتظار کوي کونډې مور بچی لګلو چې واپس راتو امام شافعي تی نه جوړ شوی چې مور سره میلاو شو مور خپه امام شافعي ورته ولی خفای ودا شاته سره روان دي ودا خو خلق سودونه کړی دي ملازی کړی دي تحفی دي تحایف دي وی بچیا دی خفه کړم دی خفه کړی یم وی سو کما ودا ټول خیراتی کو بیا راځه چې دواړه ذکر ته هغه ټول خیرات کړو او د مور سره امام شافعي کور ترانه نه وته ښا بایزیدی بوستامی کونډې مور لګلو قطب الدین بختیار کاکی چې مور لګو 14 سپاری پکور کې د مور په غیږ کې د مور نه یادې کړې وي ښا 14 سپاری ورته په یادو یادې وي ښا مندو تکړه شي د بچی مو شړای ښا او لګي پلارانو لګي ولای ز بچیا وایا ز بس کجون وو عالم بدلی دل غواړم کجون وو بچیا نو حافظ بچي بدلی دل غواړم او ان شاء الله دا بم د اخرت ګټي دا پزول مګنای ښا د دې بچو غور کوي د دې بچو د زئی غور کوي د استاد قدر کوي د دې بچو د استاد پیزار ګرځوا د هغه استاد دی چې د استاد بچی ته سینه په سینه د خپل سینې قران استاد د بچی سینې ته منتقل کی د کم استاد دی استاد د بچی سینې ته د هغه د سینې نه قران را روان دی د دې استاد پیزار ګرځوا د پیزار خلوا د استاد بچی ته سینه په سینه قران نقل کوي ښا دا هغه استاد دی د دې بچو خیال ساتي غوري کوي د اساتذو خیال ساتي او ان شاء الله دا بچي بدی بچي ښا پلارا د طالب جان بدی پکاريږي ښا دا مولا جان بدی پکاريږي ښا په پردي کلی کې به امامتي کوم او د وظیفو روټي بخورم خو پلارا ته به را سره شریک خوري ان شاء الله مورې ته به را سره شریک خوري چې مې کوم ډوډۍ خوړه ته به را سره خوري ته به ډومبه خوري او زه به رست خورم ما اولیدل ما قوم ته مثال پیش کو خلق اولیدل ما دسی جنازه اولیدل د مور چې مور خخش ولا خبر بر سر ته یو به حافظ بچي ولاړ دی خپو ته بل حافظ بچي ولاړ دی بر بچي وي الف لام میم ذالک الکتاب کتب بچي وي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون یو د سوره بقره اول وای بل د سوره بقره اخر وای بیا دواړه بچي رب تعالی سوچتي یو طرف ته یو بچي دی بل طرف ته بل دی او منس کې د مور قبر دی دو حفاظ لا سوچتي او رب ته د خپل مور د مغفرت سفارش کې الله د سفارش په الله نه قبول مديسي بچي ولیدل او تاسو د عموم ولیدل دا مان چې لری کې غمیم ولیدل دا ما پس چې خبرې کې غمیم ولیدل دا زما تصویر چې په خر پوری تړي غمیم ولیدل دا زما تصویر چې په سپي پوری تړي دا غمیم ولیدل او به وی نه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی وی کم سړی چې د علماو ګستاخی د علماو سپکاوي کوي علی
اعلان ووري د چا د فیسبوک د پاڼې نه چې د عالم تصویر شیر کیږي او په سپي پورې ور سر تړلې دی او په خر پورې تړلې دی. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی دا سړی چې په قبر کې کیدی ړومبه عمل د سره دا کیږي چې ملائک ول مخ د قبلي د واړی مخ واړه تا د قبلي خوندان روغ نو پریخي تا څنګه قبلي ته مخ کړي او به ویني حضرت پویز ژوندې اما کې یقینم نکېږي راځي چې د یو ګوستاخ قبر درته وس پړم چې وای خیم درته چې د قبر کې به مخ د قبلي نه اړي. او یاد ساتي دا چې کم ځوانان کوي او چا کړي دي دا د ځان سره ولي کی ښا تا چې د عالم سر په سپي پورې تړلې تا چې د عالم سر په خر پورې تړلې تا دې پګړې ته نه کاته تا دې پګړې ته نه کاته تا د دې خاطر نه کو زما په سر دا پګړې نه وا زما سر چې تړي په خر پورې وای تړ خول ته دا پګړې لرکا او دا ګیره لرکا بیا می سر و تړ په خر پورې خو تا چې د دې پګړې سره سر تړلې دی دا زما پګړې نه وا دا د امام الانبیاء پګړې وخا قیامت کې به ویني یو طرف ته تو ولاړي او بل طرف ته ټول انبیاء او علما ولاړي استا خلاف په مقدمه درج کو ان شاء الله. یو ورځ را روانه ده ان شاء الله. دود پانی دا بچي چې د چا په کور کې د کورې وباسه دی بچي سره روټي مخوره و استاد ایډینا استاد فیسبوک نه دي تصویر شیر شوی ما سره به یو ځای ډوډۍ نه خوري ما سره به په یو کور کې نه وسی زه د علماء ګوستاخ په کور کې نه پریدم د انبیاء ګوستاخ په کور کې نه پریدم. او ما توای مولوی صاحب دا خو ما د پلانی عالم کړي دا مې د پلانی عالم کړي دا زواما د نوح علی السلام قوم تکذیب د نوح علی السلام کړي کو د ټولو یې کړي د نوح علی السلام نه کړي د نوح علی السلام قوم خو صرف نوح علی السلام لیدلو دا غ تکذیب کړي او قران وی کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کړي قوم د نوح علی السلام المرسلین د تمام انبیاء نغی خو نور انبیاء لیدلی نو د یو پیغمبر تکذیب من حیث الپیغمبر دا د ټولو انبیاء تکذیب دی ښا د یو عالم توهین دا چې چام کړي دی اول زما کړي دی بی د کړي دی دای په لکونو علماء تذلیل کړي دی ګستاخی کړي دا او ان شاء الله میدان محشر را روان دی سترګې به دی وغړیږي چې میدان محشری او یو आवाज د عرش نوشي چې یا معشر العلماء اے د علماء جماعت اے د علماء ټول 11 نږدې شي دا आवाज به د عرش نکی ستاب سل برابر شي طالب سل درشي چې دا आवाज د عرش نوشي چې یا معشر العلماء اے د علماء جماعت را نږدې شي علما به عرش ته نږدې شي رب العالمین به وی علماء علم می دې د پاره نو در کړي چې تاسو جهنم ته ورزوما زئی ټول می به حساب بخلی ښا التب فیصله کو ان شاء الله دا فیصله په میدان محشر کو نن تا ته میدان کولاو دې ورکو تصویر کوا چې سکه غمه وکد تصویر سره چې سکه وکا کولاو له هر صدر ته اجازت ته خو ان شاء الله چې په میدان محشر کې با یو طرف ته علماء او انبیاء ولاړي بل طرف ته بت ولاړي ان شاء الله دا فیصله په میدان محشر کې کو بچیم د دین منع کوي دا کو د چا بچو کړي کور کې بچی کې نه وای رابطه وکي دا دي رشتہ دار نه کړي دا چرته ستا په کور کې دې ډیر نه تا سره په یو درستخوان ناس نه عذاب بدر باندې راشي بچیم پوه کوي ځوانانو د علماء د توهین نجب او لاسونه راون غاړي او دا لیدلې کتلې خبره ده غوخه د علماء زخرداری دي د عالم بد بیا برداشت نه کوي ګوره ست تذلیل بدر تر رسیږي
دنیا کې بیا به خفای د علماو نه منګولې راوغواړئ راونغاړئ او د علماو د زړه د ویښه قدره کوئ ښه که د بچو استازو مې هغه خو په سر وګرځوئ د ټولو علماو د دې پګړو د دې علماو د علم خاطر کوئ دي ته درانه ګورئ ښه حدیث مبارک دی و اجتمع العالم والعابد على باب الجنه په جنت په دروازه به یو عالم راشي یو بغیر عالم راشي الله بغیر عالم ته وایي زه جنت ته عالم ته به وایي قف ودرېږه عالم به ودرېږي غیر عالم به لاړ شي عالم به وایي ربه زه ولاړ یم غیر عالم لاړ دته خو فضیلت ما بیان کړو رب العالمین به ورته وایي عالمه تا یوازې جنت ته نه لیږم دی مې یوازې ولیږو او تا زه یوازې جنت ته نه لیږم رب العالمین به ورته وایي تا سره زه خلق لیږم ربه څومره خلق را سره لیږي په یو روایت کې حد شته خو په دې کې به الله بونډري لري کښه عالم ته به وایي فاشفع لكل من احببت ای عالمه چې څومره دې خوښي هغه ټول جنت ته بوځه ځان سره دا علما دي چې الله به ورته د سفارش اختیار ورکوي د علماو منګولې کلکې ونیسئ ښه دا لمنې ونیسئ دا پیزاري ونیسئ او انشاءالله دا علما به ستاسو سفارش کوي موږ ستاسو خیر خوا یو موږ ستاسو بدخوا نه یو نه درته کنزل کوو نم کړي دي نه به م په فیسبوک سپکاوي وکړو نم کړی دی موږ شان سره دا نه ښایي تاسو مه کوئ توبه وباسئ د زړه د ویښه چا کم د علماو په زړه کې م د علماو اراده تلي د توحید کلکه توبه رب ته وباسئ کلکه وایي ربه ما به د عالم لمن نیولې ربه زه به د علماو په صف کې ولاړ یم ربه زه به د دوی د سوري د لاندې ودرېږم ربه زه به د علماو نه شاته ولاړ یم ربه د علماو سره د زړه د ویښه کلکه مینه کوئ الله به م بیړی پار کړي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره کریم الله دا مدرسه قبول کړي الله یو طالب قبول کړي الله یو معاون قبول کړي الله معلمین مدرسین قبول کړي الله محتممین قبول کړي الله بانیان قبول کړي خدای د دې د خدمت د چلولو توفیق ولا ورکړي مدرسه چلول ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار زه خپل د اهتمام په مسند ما ته د محتمم پته لګي ښه ډیر ګران کار دی او خیر دی تاسو کوئ خبرې ښه وایي گاډی پکې واغستو څوک وي بنګلې پکې جوړه کړه الله اکبر عالم او پردې مال استغفر الله بیا د قوم مال چرې نه ښه انشاءالله چې کلم د جنازې اعلان واورېدو نو بیا به راشي تپوس به وکړي وایي هغه د مدرسې په پیسو چې هغه بنګلې جوړې کړې وه کوم ځای وې هغه ګاډي کوم ځای و خلق به دې په مدرسو ګرځي چې یو مدرسه دا ده یوه دا ده یوه دا ده ته به چې نه نه هغه بنګله چې بنګله نه وه خو مدرسه وه نه نه ده چې بنګله جوړه کړې وه په اخر کې به د یو کچا بادي لبوزي چې دا د هغې مولانا صاحب بنګله وه او مولانا صاحب وفات کوم ځای بس طالب ته سبق وي په مدرسه کې وفات شوي خو به یې کوم ځای خپله مقبره یې نشته دی بس کو چا په مقبره کې پرېښود نو دفن به یې کړو مونږ پړه کې هېڅ ارمان نشته صرف ستاسو ته حافظان او علما بچي ودرولي نه د کورونو لالچ لرو نه د گاډو لالچ لرو مونږ وایو چې صرف د مدرسې مخې ته دومره ځای چې په هغې کې م قبر راځي قدرې بس د یو قبر ځای غواړو صرف چې دا قبر و مدرسې ته نږدې د مدرسې خوا ته م څوک دفن کړي چې دا طلبا داسې راوځي چې یو لپه دعا راته کړي چې سهار مازدیګر را باندې تېرېږي چې خدایه دم د ادارې له ډېرې منډې ترډې والې وي او دا عزت خلقو ته په میدان یخې خلقو د عزت سوداګانې کړې وي خدایه د دغه خدمت قبول کړي ربه د علماو دا خدمتونه قبول کړي خدایه مونږ علما مخلوق ته مو محتاجه کړې ربه مونږ د خپل در محتاجه کړې ربه دا مدرسه قبول کړي الله مجلس کې څومره بیماران روغ صحت ولا ورکړي الله قرضداري د قرض نه اخلاص څومره وفات دی الله مغفرت کاملې نصیب
د چا والدین بیماران دي رب روغ جوړې کې رب روغ صحت ولا ورکې دا د دعا چینه ده ښه دا د دعاګانو چینی دی رب دراز عمر ورله ورکې رب والدین له دراز عمر ورکې د چا غ وفات مغفرت کامله نصیب رب د چا پړ چې څه شرعي حاجتونه دي رب تا ته په پوهه رب تعلیم بذات الصدور رب هغه پټ حاجتونه ول پټ پوره کړه رب مونږ ټول معاف کړه رب زمونږ د ټولو حاضری قبول کړه رب دا ویلم د خپل رضا ذریعہ وګرځ مونږ نه پتا سو تقریر پیټ کو نه پتا سوړ یخو دا منبر د تقریر د پیټ کولو منبر نه دی دا منبر د یخولو منبر نه دی دا د حسنین د بابا منبر دی دا د مینې او د محبت او د الفت منبر دی خدایا دا ټول خلق په علماء مین کې خدا د علماء خدام کې رب په مونږ مین دی رب قیامت کې حشر د علماء سره رب مونږ نه مخ کې جنت ته بوزه رب زمونږ رونه دي ځوانان دي خدایا د نیک عمل توفیق ولا ورکې ځواني په دین باندې زړې کې رب کاروبارونو کې مشکلات پراخه کاروبارونه ولا ورکې خدایا به اولاد ولا ورکې خدایا اولاد شته نیکان صالحان تابعدار کې خدایا روح صحتونه ولا ورکې خدایا دې لپو کې خیر او برکت ورواچ الله د هر قسم شرورونه آفتونو نه حفاظت نصیب کړي د مولانا سے والدین بیمار دی الله دی ول روح صحت ورکي ضروري بچی نشته رب نیک عمل صالح اولاد مشر روري دی بچی نشته الله نیک عمل صالح نارینا زنانه اولاد ول ورکي خدای نیک عمل اولاد ول ورکي خدای ټول لدا میوه ورکي خدای والدین سترګې په اولاد یخي کې رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وبارك وسلم آمين آمين برحمتك يا